السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ سره په خپرونه کې صلاح صلاح نعتخوان سره دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت یا د میلاد نبی په ورځ باندې حتما تاسو ته ځینې نعتونه هم لري چې زمزمه به کړي. صلاح صاحب ډېر ښه راغلاست. مننه کورودان ودان صاحب، تاسو ته او د هلال تلویزیون ټول لیدونکو ته کور مواد مکې وخوړئ. نوش جان وشه، ژوندۍ اوسئ، کور مواد ژوندۍ اوسئ. او مطمئن یم دا شیدې تاسو جوړې کړي دي. مرسته خو ورسره کړې دي، کوم جوړې کړې دي؟ ښه، اول غواړم دا وپوښتم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند کومه برخه ستاسو لپاره ډېره جالبه ده او تاسو خود په ژوند کې هغه عملي کړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د ټول امت لپاره بالخصوص د مسلمانانو لپاره هغه اسوه او نمونه ده. که موږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ژوند یو مشخصه برخه موږ لپاره نمونه ده، نو دا به ډېره دغه وي. تر زیاته حده اکثریت چې هغه څه مو د هغوی په حدیثو کې دغه کړي دي، په اصطلاح لوستي دي، مطالعه کړي دي، تر ډېره هم کوشش کړی چې هغه عملي کړو. او فکر کوم تر ټولو مهمه خبره ده، لکه څنګه چې خو زه خپل پوښتنې باندې اوس پښېمانه شوم چې ما پوښتنه وکړه. هره برخه چې مطالعه کوي هغومره ژور پکښې ځي، هغومره پوهېږي چې دا څومره پراخ کار دی. بالکل مثلا اخلاق یوه نمونه ده، او هر څومره چې اخلاقو په اړه باندې مطالعه کېږي هغومره پراخېږي. له تاسو څخه مننه کوو. راځو نعت ته. نعت دی متاسفانه زه خو چون په جریان کې وم، خو د مصروفیتونو له وجې دې ته راغلی شم چې خوشحاله اوسئ. لیدونکي باید همداسې پاتې نه شي. یو نعت مې را پیدا کړی دی، چونکې خدای دې وکړي چې ملګرو خوښ شي انشاءالله. نعت ښه وي، ښه انتخاب مو کړی. په شعر کې دا نه شو ویلی، په شعر کې دا خبره کولی شو چې خدای دې وکړي چې ستاسو غوښې ور وګرځېږي، او خدای دې وکړي چې ښه انتخاب مې کړی. چون نعت شو، نعت که څومره الفاظ دغه وي نو هم ښه وي، چونکې هغه زموږ د رهبر او د پیشوا ستاینه او توصیف دی، او معمولا ستاینه او توصیف ښه وي. خدای دې وکړي چې زه یې ښه وویلی شم، خدای دې وکړي چې زه یې حق ادا کړلی شم. لیدونکي ته دا اوس پر تاسو منتظر د 5 بجو راهیسې. نو زه د فریادي صاحب، استاد فلک ناز فریادي، الله دې ورته مغفرت وکړي، د هغې یو نعت شریف دی، همدې په دې روسیو شیبو کې مې د کتاب له مخه راواخیستی، واکس مې دې واخیستی، نو دا یې درته وایم. خدای دې وکړي چې خوښ مو شي. روح د هر زیرو د انسان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد صلی الله علیه وسلم. روح او زندگی، روح د هر زیرو د انسان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد. د ټولو کائناتو د هستی رمز محمد دی، د ټولو کائناتو د هستی رمز محمد دی، کلید د ټول ځمکې او اسمان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد. د جهل په تیارو کې لکه شمع رڼايي ده، د جهل په تیارو کې لکه شمع رڼايي ده، یوازې هدایت ته هم عرفان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد. عزت او برکت ته هم رحمت د ټول بشر ته، عزت او برکت ته هم رحمت د ټول بشر ته، انعام په بندگانو د رحمان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد. روح د هر زی روح د انسان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد، هستی او زندگی د کل جهان د محمد. اول د هم آخر د هم سرور د انبیاء، اول د هم آخر د هم سرور د انبیاء،
رحمت للعالمین د پاک سبحان د محمد هستی او زندگی د کل جهان د محمد هستی او زندگی د کل جهان د محمد پیغام د امن راغ پرتلو دی جهان تا پیغام د امن راغ پرتلو دی جهان تا هم عدل هم انصاف ده هم امان ده محمد هستی او زندگی ده کل جهان ده محمد هستی او زندگی ده کل جهان ده محمد ظالم او مظلوم دواړه له عذاب نه په امان شول ظالم او مظلوم دواړه له عذاب نه په امان شول د خیر او د نیکیو ارمغان د محمد هستی او زندگی د کل جهان د محمد هستی او زندگی د کل جهان د محمد راز فریادی ورشو چې درمان مدلته نشي راز فریادی ورشو چې درمان مدلته نشي د هر مریض لپاره بس درمان د محمد هستی او زندگی د کل جهان د محمد روح د هر زی روح او د انسان د محمد هستی او زندگی د کل جهان د محمد هستی او زندگی د کل جهان د محمد هستی او زندگی د کل جهان د محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم او هیلمند یم چې دا تاسو اجر سم ټول ته چې ان شاء الله کور ما باندې اوسئ یو کوچنی پوښتنه مهرباني اجازه ده مهرباني شاید سخت وینو کې نه یعنی بیخي اجازه ده حلم او بردباري دا به د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې موږ تاسو لوستي او بالکل لوستي موږ تر دې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې راځي یو عربي کوچ راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدر ډېر په زور باندې سره ټاک وایي او دا غیر مبارک ورمیګ د دې صدر د کش کولو نه چون صدر زی کوي دا ورمیګ تکسر واوختي صحابه ټول په قهر شول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر مسکا مخ راوړل چې پرې دی هغه حلم او بردباري و بچ دا قصې وایي خپل پیغمبر پکړنه خو لګ دغه کې سخت پښتني یا نو زه خود پښتون تیریر نه متریش نه ودکه نه بیا شخصي پښتنه درته کوم مهرباني نه شخصي کوم زه ما ده هغه پښتنه ما اوریدل کې بل خبره کوم اوریدل ډیر ساده غواړم پښتم ډیر ساده د ساده خو سپورت کې نه سید دغه پښتنه ډیر ډیر اوریدل کې دا وایي چې سار لخوا اکثره وخت هغه ودان څه یو ځای نو نه د سپورت کې نه زکوم کدي کول نو زه ورزته ما وخت کول وسه نه کوم بس دا ډیر ډیر مننه کوم ناس خمو ډیر مننه علامه وسته هر ډیر خوشاله اوسئ کورن خوشاله اوسئ ژوندۍ اوسئ له تاسو څخه مننه کو یو کلیپ هم درته لرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند یو برخه ګرځي